سترګې دې پټې او د الله تعالی ثنا بیان کړه. په خپل ژوند کې مې دا هم تجربه کړې چې کله مې زړه تنګ شوی او غمونه را باندې ډېر شوي، د الله تعالی حمد او ثنا مې پیل کړې او سترګې مې پرې پټې کړې. په دې توګه مې دنیا هیره کړه او له الله تعالی سره وصل شوی یم. او همدا حمد او ثنا د رضا، سکون او خوښۍ راز دی. الله تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نو پر هغه څه صبر وکړه چې دوی وایي او د لمر تر راختو پرېوتو د مخه د خپل رب ستاینه وکړه او د شپې په وختونو او د ورځې په څنډو کې هم د خپل رب ستاینه او پاکي بیان کړه. کېدای شي ته راضي شي بل ځای کې الله تعالی خپل رسول ته د زړه تنګیو او سختیو پر مهال د حمد او ثنا امر کوي. فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. او رښتیا دا د موږ پوهیږو چې د دوی په خبرو د زړه تنګي، نو د خپل رب ستاینه ادا کوه او له سجده کوونکو سره سجده کوه. ډېر ځلې را سره داسې کېږي چې غمونو او اندېښنو کې ډوب شم، خو په لامل یې هم نه پوهېږم. هغه مهال نو سترګې پټې کړم او دا ذکر په آرام تفکر او د زړه په حضور تکراروم، نو زړه مې بیرته خوشحال او روح مې سوکاله شي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هیله لرم ته هم دا بریالی تجربه وازمایې، ځکه ته چې کله د الله تعالی حمد او ثنا وایې، معنا یې دا ده چې پر غیب پوهېدونکي ذات خپل غمونه او اندېښنې وایې او داسې پاچا ته د خپله قضیه وړاندې کړې چې د هر څه مالک او تر ټولو ډېر مهربان دی. ته که یې حمد او ثنا ووایې، په سخته کې یې راوبلې او خپل حاجتونه ترې وغواړې، هېڅکله به دې یوازې پرې نږدي. نو سترګې پټې کړه او په تدبر او تفکر سره د الله تعالی پرله پسې حمد او ثنا ویل تجربه کړه. ژر د چې نیکمرغه شي. قرآن کریم کې ډېر ځله تر سختۍ وروسته د تسبیح یادونه شوې. بسم الله الرحمن الرحیم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ژباړه: نو پر هغه څه صبر وکړه چې دوی وایي او لمر راختو او لمر پرېوتو د مخه د خپل رب حمد او ثنا وایه. تا ته پکار ده چې اندېښنې، غمونه او زړه تنګي دې په تسبیح سره له منځه یوسې او ژر د چې نیکمرغه شي.